نو کله فاطمه بیبي چې بیماره وه د الله نبي له راغی تپوس له دروازه یې وټکوله یو چې دروازه ټکې په نوک د الله نبي به په نوک ټکوله په نوک موږ تاسو تېره ګاټه راواخلو پلانکۍ دروازه راوځه د ښځو نومونه اخلو بېوقوفه نو چې کله د الله نبي سلام واچو اوس پښتانه ویل که زه په کور کې سلام اچوم ډېره بې غیرته خبره نه ده هلکه ته خو دې ښځې له دروغ وایې غلا کې هره مرداره وله کې او سلام پرې نه اچوي نو چې کله د الله نبي ویل فاطمې بي در شو اجازه شته حضرت عمر په دروازه کې ناست و یو سړی پې تېر شو بیا ډېر ساعت پس بیا راغی بیا هم په لار کې دروازه کې ناست و ویل حضرت عمر مخکې چې دلم په دروازه کې ناست وې اوس هم ناست دا ولې ویل زما ښځه په کور کې نشته او لور مې په کور کې ده زه بار کېنم په دروازه کې کور ته ننوځم لور مې په کور کې ده او ما ته چې په هغه دانشګل کې واده یې که نه موږ وایي تروړدي واده دی شبي لندن ور واغونده خولې د غوږونو پورې سره وایي توکل په الله ورځه پې بیا وایي دا ملا ورانې خبرې کوي ورانې خبرې نه ښه برابر دی خو ټک په تا برابر شو ټک در باندې برابر شو په تا خو ځکه بدي لګي نو سلام به اچو ښه داسې پښتو چې اسلام دنه پیلا شي داسې پښتو موږ دنده خبره چې اسلام دنه پیلا شي د الله پې خفه شي د الله نبي دا پښتو موږ دنده خبره نو د الله نبي ویل فاطمې بي در شو ویل د الله رسوله تا ته خو اجازه دی ویل زما ته ملګری دی عمران بن حسین ویل د الله نبي زما ته دومره جامې دي بدن مې پې لاندې پټ کړو ویل تا ویې ویل بدن به پې پټ کړم سر مې کاره دی الله نبي سره زوړ څادر ور ویې ویل دا دې سر باندې سر یې پې وتړ ویل دا راتاو کړه سر زبیده یو زنانه ده دا چې کله مړه شوله چا ویل خوب کې ولید ویل الله رسه څه وکړل ټیکټ یې راکړه ویل په څه شي ویل یو ځل اذان کېده اذان ازما سر کلاو دا سر مې پټ کړ الله تعالی راله په سر پټولو باندې جنت راکړ و دلته اذان کېږي که نه اول د بار خلک چې خبرې کوي مړه اذان جواب هم نه ورکوي غوږ شرعي مسله دا د اذان کېدو په لاره روانې ودرېږي به شرعي مسله دا ده د قرآن تلاوت کې اذان شروع شو د قرآن تلاوت بند که اذان ته غوږ کېده دې خبر نه موږ نه خبر دا نسیه سودا ده رستو سودا ده بیا هم چې الله ونیسي که نه تو مش مغرور بر حلم خدا ډېره ګیرد سخته ګیرد استوره نو د الله نبي ورننوته وایي فاطمې بي حال یې څرنګه دی وایي بیماره مه ډېره سخته ډېره بیماره وایي د رزقه وایي د الله رسوله ورځې مې وشوې وږې ما څه نشته د ډېر ورځې وږې د الله نبي او فاطمې بیبي زما دې په هغه رب قسم وي چې زما روح د هغه په قبضه کې دی زوی نبي رالېږلی ما زما 3 ورځې وشوې ما په ماړه خېټه ډوډۍ نه ده خوړلې اډو خوړلې مې نه ده 3 ورځې وشوې او ما په ناره تېرې کړې اوس که چا ته وویل چې لکه څنګه چې ګزاره وایي ګزاره کېږي که نه ده به یو دی په جاپان کې بل به په دوبۍ کې یو به په غره کې یو به په نینې خرڅوي او دی به د خپله ښه برابرې بارې به جوړوي چې لکه څنګه وایي ګزاره قدرې کېږي پته نه لګي یو د اوباما څخه کمې روپۍ دي هغه چې راوړه نور خو ته قارون یې هر څه یې راوړي دي اوس هم یې ګزاره کېږي په 30 کاله کې د الله نبي 2 ټیمه ډوډۍ نه ده خوړلې د الله نبي د معدې ډوډۍ نه ده خوړلې د الله نبي په مړه خېټه ډوډۍ نه ده خوړلې په 30 کاله کې د ارمانونو ځای بل دی دا نه دی دا خو مسافر چې په یو ځای باندې تېرېږي د بنګلې نه جوړوي دا د اوسېدو ځای نه دی امتحانګاه ده یو څو ورځو دپاره به هر حال نو وایي زما د الله نبي ته وایي فاطمې بیبي زما د قسم په ربي زه د ډېر ورځ وږی یم ویل دا یوه خبره واوره ما ته هغه چاله ورکړې لکه ته به په جنت کې د بیبیانو سردار یې وایي اسیه بیبي وایي هغه د خپلې زمانې مریم بیبي د خپلې زمانې خدیجة الکبرا د خپلې زمانې ته به سردار یې او وایي ته چې ما چاله ورکړې هغه به هم د جنت سردار یې حضرت علي دا خبره ډېره ده بس